بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو په میلینګ ټایپ کې په رولز کې مونږ تاسو څه شی ویلې دي کې مونږ تاسو آسک آپشن ویلې، فیل ان ویلې او اف دین دا هم آپشن یې ویلې. که چې د چا دغه نوي کتلې زه لاندې ډسکرپشن کې لینکونه ورکړم بیا هغې ځین تاسو کتلی شئ. نن به له خیر سره څه شی وایو؟ مرج ریکارډ لپاره نو راځم دلته یو هغه اخلم خط. مثلا دغه سټاف میټینګ لپاره دغه خط مونږ لیکو. د اول نه دا متن دا شیان مونږ ټول لیکلي دي چې مثلا دا کوم شرکت د سټاف میټینګ به ولیکئ، کوم شرکت د چا نه چاته ده. نو راځم دلته ټو ده او دا فهرست خو دغه مایو ده. اوس دا مونږ دلته خپل د کسټمر لیست دلته راوړو چې کوم کسانو ته دا مونږ لیږو. نو د هغې لپاره ما اول نه په اکسل کې د خپل د امپلای چې دي د هغوی یا کسټمر تاسو سره کوم خط لیږلی شئ. ما تیار دلته دغه لیست جوړ کړی ده چې هغې کې نومونه یې، د هغه ادرسونه، تلیفون شمېرې، ولایتونه ټول پکې مشخص دي. دا زه کلوز کوم. اوس راځم دلته ټوکې دلته راځم هغه دغه فهرست راولم د اکسل څخه دلته ورډ پروګرام ته. نو راځم د میلینګ کې دلته سلیکټ ریسیپینټ باندې کلیک کوم او دا بلته کوم فیل چې هلته خلاص به شي. به خپل فایل به وګورو چې چېرته صف دی. ما چې دا په ډیسکټاپ کې صف کړی ده. دغه راشئ امپلایز دا به اوپن کوئ. دا چې اوپن کړو موږ نه د شیټ پوښتنه کوي. ګوره هلته موږ سره دوه هغه دي، یو د کنټراکټ ډیټیل ده، بل سټاف ډیټیل ده. یو ټایم نه ده که سټاف ډیټیل چې دا دغه کې هماغه اکسل پروګرام هغه ده. دا چې هغه پورته ګوره ټول اپشن یې اوس چې کېږي اکټیو کېږي. بیا به راسو دغه کسان به دلته موږ انزرټ کړو. بیا ولودل شوی کې اډرس بلاک باندې به کلیک کړو. نو چې کلیک کړو نو دې څخه وګورئ دلته ځینې اپشن یې پکې پوره نو ګوره دلته نه ښیي، یعنې پوره نه راځي. نو دې لپاره به څه شی وکړو موږ تاسو رابسو دلته مرج فیلډ ده. ګوره مسټر انان سنیزی پکې راغی، نو کارته نو شیان پکې دي، نور هغه پکې نه راځي. ګوره نو راځم مرج فیلډ ته، دې ما کلیک کوم. ګوره فرست ټایټل یې صحیح ده، لاست نیم یې صحیح ده. دلته به راشئ ورته وایه فرست نیم، لاست نیم، اډرس ګوره اډرس یې هم راغلی ده. همدارنګه برانچ کې به چې ورکړو هلته سیل دی. موږ اکسل کې برانچ دلته چې سیټي ده دلته برا ورکړم. سټیټ کې به چې شی ورکړو، سټیټ کې دلته موږ تلیفون شمېره ورکړم. همدارنګه همته به پین کوډ به هم پکې ولیکو. نو دا به چې اوس اوکې کړو. اوس ګوره اوس پوره را تلیفون شمېرې هر څه ګوره پکې راغله. دا به چې کومه اوکې به کولی شو. اوکې دا دا رقم راکړه چې موږ د دې هغه پریویو ریزلټ ګورو. ګوره دا رقم دا ستانګزی دا کابل کارتنو دا ننګ دا ګټول هغه دا رقم ته راغی. تلیفون ادرس دا ټول شیان هغه راغله. بیا به څه شی کوئ لاړ به سو دلته بیا د پرنټ ویو ریزلټ به آف کړو. له به راسو سلیکټ ایډیټ ریسیپینټ لیست باندې من چې کلیک کوئ. اوس غواړم ځینې کسان ته پکې ولیکم، ځینې ته دا نه لیکم. نو دلته به څه شی کوئ مثلا ګوره د انان ده که مثلا د ښځې میټینګ ته مثلا نه راغواړي، طالبان حکومت ده دا ګوشې کړو دې مې کلیک لرې کړم. همدا رقم ده که چېرته تاسو وغواړئ مثال دغه حسن خیل چې ده دا هم لرې کوي. دا مې ګوره هم لرې کړو، کلیک مې دې لرې کړو. نو دا چې کوي موږ لیست کې چې کېږي کمیږي. نو اوس که څه دلته ګوره اول هغه راسئ دلته ګوره اول ده که نه دلته باندې دا پرنټ پریویو ریزلټ هم کوم اول کس ده که نه. اوس ګوره که دا کلیک کوم ډایرکټ دریم ته ځي. ګوره دریم هغه دویم یې لرې کړو. اوس دا که کلیک کوم ګوره څلورم یې لرې کړو، پنځم راغی. دا موږ سره نور نشته. که چېرته دا موږ پاڼه کې هم دې ریکارډ کتل غواړو چې دغه ریکارډ دا څوم ده، دا خو دلته موږ د کمپیوټر سیسټم کې ښیي. لکه موږ خپله کمپیوټر کې ښه چې کوم کسان موږ نه دي هغه کړي. دلته به ودرېږي، دا به انټر کې لاندې راښکته وږئ. دلته به کلیک کې دلته به چې واخلو په هوم ټیب کې لیفټ دلته به ولیکو ریکارډ نمبر. ریکارډ نمبر چې دلته کلیک کوو نو به بیا راسو دلته میلینګ ټایپ ته. میلینګ ټایپ کې دلته راسو رولز کې به چې اوس به دې ځای کلیک کوو مرج ریکارډ. ګوره مونږ ته راړی کې ولیکئ چې څومره ده. اوس زه کومه مثال د ګوره هغه کې دا رقم راځي. مثال چې دا کلیک کې ګوره اوس دا رقم ته راغی. همدا رقم ته مثال ګوره دغه رقم بېرته اول نه زه کلیک کوم. ګوره دلته اول کس و که نه ګوره دویم کس ته مونږ نه دی لېږلی.
تحریک دریم ده په بل ځای چې ګوره هغه نغې ګوره هغه څه شی کو هغه نغې دا رقم ته دریم کس چې تاسو دلته هم وګورئ دلته ورشئ دریم څوک د حسن خیل ده هغه ګوره څلورم حسن خیل ده حسن خیل د مثنیز د اړیک شی کېږي خاطرې مفهوم باندې درېږي اوس دلته به کلیک کوم دا رقم ته راغی ګوره خاطره مسټر هغه مسز خاطره دا رقم که چېرته دا د مرج باندې فینش مرج باندې کلیک کوم او دې کې ایډیټ انډیویجوال باندې کلیک کوو ساودن ټولو ته اوس دا رقم بېل بېلې ګورم هر یو په خپل هغه پیج کې زه غواړم ماته راسي ریکارډ سره مې کله چې دا پرنټ کوو او کوو مثال 12 کسان یې ګوره دا ګوره اول څو که نه دا رقم د راښکته کېږم بل ته ګوره دویم نشته دریم ده ګوره ریکارډ نمبر دریم سو همدارنګه د لاندې راښکته سئ تاسو نو چې څلورم باندې پنځم وایي پنځم راغی او نو کله چې راښکته سئ تاسو ګوره شپږم نو ټول سته دي دوه کسان ما پکې انورټ نه کړو ریکارډ ته ولیکئ چې دغه دوه پکې ریکارډ نه دي دا و د نن ورځې درس راتلونکې ورځ کې له خیر سره به د رولز کې څه شی ووایو دا به بیا دا کلوز کړم زه ډونټ سیف نو راتلونکې ورځ کې به په رولز کې څه شی ووایو مرج سیکوینس به له خیر سره ووایو ولې الله پاک مو سپارم ومن الله توفیق